اختیار نشته. سیاستدانان هم دومره عزت لري څومره چې د ججانو یا د جرنیلانو عزت دی. دا خبرې داخله وزیر احسن اقبال اسلام آباد کې سی پیک په حواله یو سیمینار ته خطاب کې کړي دي. د احسن اقبال وینا وکچري د چیف جسټس پکاوي کې دی شي نو زموږ هم عزت شته. چیف جسټس الزام لګولې دی چې احسن اقبال ځینې غلطو تقررو کې لاس لري. که چیف جسټس سره ثبوت وي نو چارج شیټ ته جاری کړي خو هغه سره د کنځلو یا سپکو سپورو اختیار نشته. داخله وزیر پوښتنه کړې چې آیا د پاکستان سیاستدانان د بهارت بنگلادیش نه هم خراب دي؟ بلوچستان او جنوبي پنجاب کې پیټریاټ گروپس ولې جوړیږي؟ څومره چې فوجي جرنیلان او ججان محب وطن دي هم دومره سیاستدانان هم وطن سره مینه لري. چیف جسټس که شاباسي نشي ورکولی نو طنز دې هم نه کوي. د سی پیک په حواله د احسن اقبال وینا وه چې دې منصوبې سره پاکستان په شمول ټوله خطه ترقي کولی شي. د ګوادر ماسټر پلان به د هانګ کانګ نه هم ښه جوړولی شي. امریکا او یورپ په شمول ټوله نړۍ په سی پیک کې سرمایه کاری کول غواړي. چین د پاکستان کلک ملګری دی او هغه پاکستان ترقی یافته او کامیاب ملک لیدل غواړي. داخله وزیر په اشارو کې په عمران خان هم تنقید کړي او ویلي دي چې ځینې بیوقوف به څوک په دې خبره پوهیږي چې رابطو سره ترقي کیږي. که سړکونه وي نو طالب علمان په سکول ته ځي، بیمار به هسپتال ته رسي.